بسم الله الرحمن الرحیم. resolution 8 of PowerPoint 2010. ښه اتم نمبر د څنګه تاسو بیا هم فایل ټب متعلق کوو. کمانډز ان فایل ټب. البته what is recent command تاسو ګورئ پخوا موږ ته څه مطلب سیو کمانډ سیو از اوپن کلوز او انفو کمانډ موږ تاسو مطالعه کړل. نن راځو چېرته ریسنټ کمانډ ته راځو. راځئ ولې تعریف زده کړو. Recent command is used to show MRU files. MRU mean most recently used file list. یعنی مطلب دلته ما سره کوم دي د ریسنټ کمانډ څه کار کوي، هغه پریزنټیشن موږ تاسو ډسپلی کوي چې هغه موږ تاسو په موجوده وخت کې څه کړي وي، اوپن کړي وي، مطلب موږ تاسو پکې تغیرات راوستي یا مطلب تاسو سیو کړي وي. تاسو ګورئ ریسنټ تر ځما اوس ماته چې را ریسنټ پریزنټیشن او ریسنټ لیسز تاسو ګورئ تاسو ما سره مطلب دوه حالتونه راځي. ښه یو ما سره کوم مطلب پریزنټیشن دی، بل ما سره پلیس دی. پلیس مین ځای، لوکیشن. ما کوم فایل مطلب کوم پریزنټیشن ما یو څو دقیقې مخکې اوپن کړی و، هغه فار ایگزامپل انفو کمانډ و یا مطلب لیسن 8 اف PowerPoint 2010 و. د کوم ځای نه ما اوپن کړی و، ډیسکټاپ نه ما اوپن کړی و، ته ماته مکمل هغه ډسپلی کوي. راته ګورئ تاسو ورته یعنې مطلب تاسو چې کوم پریزنټیشن نه موجوده وخت کې اوپن کړي وي هغه تاسو دلته مشاهده کولی شئ. ګورئ د دې ښه والی دا دی چې تاسو مطلب کولی شئ په اسانۍ سره څه کړئ هغه اوپن کړئ. لکه تاسو ګورئ زه مطلب دې باندې یو کلیک کوم نو ما سره مستقیما څه کېږي هغه راوپن کېږي ماته. بل تاسو ګورئ دلته په دې ریسنټ کې یو مسله ده چې پین ان پین ورته وایي. ښه پین کول او ان پین کول. تاسو ګورئ دغه میغ غوندې شکل دا پین حالت دی. اوس ګورئ تاسو ورته که زه اوس مطلب وغواړم چې دغه فار ایگزامپل دغه لیسن 8 اف PowerPoint 2010 زما تل لپاره پکار دي. دا څه کوم زه پین کوم مطلب میخ مې کړ ورپسې نه دا به زما نه نور مطلب همدلته همیشه وجود ولري. دا لاین تاسو ګورئ د لاین نه لاندې چې کوم ما سره دي دغه چې کوم دی ما سره ریموویبل دي چې د ما سره ریموویبل مطلب له منځه تللی شي. فار ایگزامپل یو بل اوپن کوم امکان لري څنګه چې دغه له منځه لاړ شي ورپسې لاندې مطلب ختمېږي به او کوای شي نه مطلب زه غواړم د څه وکړم دا هم زما په کار شو پین شو دا هم راته پین کا دا هم پین کا. اوس ګورئ تاسو کوم یو پریزنټیشن ستا په کارېږي هغه ریزن ته کولی شي پین او ان پین یې کړي. اوس مسله دا ده چې دا څنګه اوس موږ تاسو پاکولی شو. فار ایگزامپل دغه ایم آر یو فایلونه زه مطلب غواړم څه کله منځه یوسم دا کلیک ورباندې کړل ما سره څه لیکلي دي اوپن خو مطلب پوهېږئ اوپن ا کاپي مطلب یو کاپي اوپن کا بلې ما سره څه کړل دي ان پین فرام لیسټ ان پین یې که راته دې ځای نه هم ته کولی شي پین ان پین نو ته هم څه وکړه ریموو فرام لیسټ د لیست نه څه کړه له منځه یوسه لاړو که نه ختم شو. کوای شي نه کلیر ان پین پریزنټیشن. ګورئ تاسو ورته دا ګورئ مطلب دا ما میخ کړل نه دا درې ځنې ما سره چې دي پین دي او دا باقي ما سره کوم دي ان پین دي. زه ورته یم څه وکړه ما ته هغه پریزنټیشنونه له منځه یوسه چې هغه ما سره چې دي ان پین دي. په دې کلیک کړه دلته ما ته چې آر یو شور یو وانټ ټو ریموو آل ان پین آیټم فرام دس لیسټ یس. اوس ګورئ تاسو ورته صرف درې پریزنټیشن ما سره پاتې شول باقي ټول له منځه لاړل ځکه دا ما ورته چیرې چېرې پین که راته دا من پین کومه دا هم څه که ختم که ریموو فرام کلیر ان پینډ پریزنټیشنز یس که بس ختم شو بیخي نور نه ډسپلی کېږي راته. بل ما سره څه لیکلي دي وایي کویک ښه کویکلی اکسیس د نمبر آف ریسنټ پریزنټیشن څومره مطلب غواړئ ته ورته ورکړه مطلب زما دومره په کار دي. پنځه ویشت کوم ما سره دغه د دې د پریزنټیشنونو مطلب ما سره دلته نمبر راځي. ښه په دلته زه مطلب دلته دې لیست کې کولی شم تر پنځه ویشتو پورې چې کوم دغه مطلب زه کولی شم ماته ډسپلی کړي دلته ماته څه کړي دلته راځي ما سره تر څو پورې پنځه ویشتو پورې. ښه بل ما سره کوم دی پلیسز دي. ښه پلیس دا مطلب چې د ما سره پریزنټیشن دی ما ته ډسپلی کېږي چې را دا تر ډیسکټاپ نه راوپن کړې تا مطلب یا د ډاکومنټ نه راوپن کړې یا مطلب فایل ټب نه ته راوپن کړ دا اوس ګورئ تاسو ورته مختلف قسمه لوکیشن چې کوم دي هغه ته کتلی شي ته هغه مطلب ډسپلی کوي چې را
تا یو دنه پریزنټیشن چې کوم دی د پلونکي ځای نه اوپن کړ یا مطلب تا د لوکل سی نه اوپن کړ یا مطلب ډیسکټاپ نه اوپن کړ دا صرف پلیسز نور څه نشته پکې ښه دا موږ تاسو کولی شو مطلب ان پین کو کوم څه کومه تا اوپن کړه تا کوم یو دی دا دی او کوای شي نه زه غواړم داسې کومه پلیسز هم نه مې یوسم بس تاسو دا چیرې کلیر ان پین پلیسز کلیک کا یس بس هغه هم څنګه شول د مې ضرور ښه بل مثلا ته لیکل دي چې ریکور unsaved presentation ګوري بعضې داسې پریزنټیشن وي چې هغه موږ تاسو مطلب without saving موږ تاسو مطلب پاتې دي نه فار ایگزامپل یو پریزنټیشن دی موږ تاسو پکې کار کوو نه برکړ مثلا نو هغه زموږ تاسو چې کوم دي unsaved پاتې شو نه هغه کولی شي نه څه کوي ریکوري کوي ښه by default ما سره پیلم تاسو یو پریزنټیشن چې هغه مطلب څه کوي ما سره unsaved وي ښه یا مطلب ډیمیج شوی یا مطلب زما د سیو کول نه پاتې وي نو که تاسو کله مطلب غوښتل چې هماغه پریزنټیشن چې کوم د unsaved نه پاتې دی نه نو تاسو کولی شئ د ریکور unsaved پریزنټیشن په تر باندې هغه اوپن کولی شئ بیا مطلب سیو کولی شئ بله څه مسله پکې نشته ده نو دا به زموږ تاسو سره ریسنټ کمانډ چې موږ تاسو مطالعه کړ